اور د انسان د ژوند له پیل راهیسې یو له مهمو موندنو څخه ګڼل کېږي. انسان د اور له موندنو وروسته وتوانید چې خواړه پخلی له یخنۍ ځان وژغوري او د ځنګلي ژوو څخه ځان وساتي. اور د انسان د پرمختګ بنسټ ایښی، خو که په احتیاط ونه کارول شي خطرناک هم تمامیږي. بې احتیاطي اور لګېدنه رامنځته کوي چې انسانان، کورونه، ځنګلونه او شتمنیو ته ډېر زیان یا تاوان رسوي. له همدې امله د اور کارول باید له احتیاط او مسؤلیت سره ترسره شي. ژمن شننې خپرونه ده. د خپرونې کوربه مو زه رحیم عادل یم. دوه قدرمن مېلمانه را سره شیرین محمد درمان او د دې ترڅنګ طیب شاه برلاس را سره دي. تاسو دواړو ته خپرونه کې ښه راغلاست وایم. خیر اوسې، مننه. خوشحاله اوسېږئ. برلاس صاحب، که تاسو ته راشو، اور څه شی دی او څنګه پیدا کېږي؟ لومړی خو مخکې دی نه چې موږ په اور وغږیږو هغې تاریخچې ته ورګرځو. د اور تاریخچې ښایي چې زرګونه میلیونه کاله وړاندې اور رامنځته شوي وي. ځینې بیا په دې باور دی چې اور لومړي ځل لپاره د شیطان په واسطه رامنځته شوی ده، ځکه چې شیطان د اور نه پیدا ده. وروستی شواهد بیا ښایي چې د نن 800 کاله وړاندې په جنوبي افریقا او اسرائیلو کې د اور ځینې پیښې ثبت شوي وي. خو زموږ پیژندونکي بیا دا حواله ورکوي چې په طبیعي ډول کله چې په غرو کې د غره یوه ډبره راوښویږي، موږ هغې ته بیا کورسي ډبرې وایو. نو دغه کورسي ډبرې د اور یوه شغله ځان تولیدوي. کله چې ډبره راولویږي د نورې ډبرې سره ټکر په حال کې شي، نو دلته د اور شغلې رامنځته کوي. د هغې نه وروسته بیا ممکن ځنګل کې اور اخیستنه رامنځته شي. نو هغه ځمکپوهانو په دید باندې یا دوی په شواهدو باندې د اور اخیستنې پیښې چې دي هغه بیا دوی د کورسي ډبرو ته ورګرځوي. خو مارکوس چې اور پیژندونکی و، هغه وایي چې د عیسی علیه السلام پیدایښت نه 63 کاله وړاندې د روم امپراتورۍ ته اور ورکړل شوی په هغه وخت کې چې 5 ورځو کې لوی لاس ښارونه د روم لوی ښارونه یې په اور بدل کړل. په هر صورت اور چې دا هر کال په میلیونه ځله په مختلفو سیمو کې پیښیږي چې مالی او انساني زیان لري. د دې ترڅنګ د امریکا یوې څېړنې ښودلې چې په نړۍ کې د اور اخیستنې پیښې چې دي 95% د انسانانو بې احتیاطۍ له امله رامنځته کېږي، چې په دې ترڅ کې 7600 د اور لګېدنې پیښې یا ځنګلونو، مثلا هغه ځنګلونه د منځه لاړ دي چې 7 میلیونه کرنیزه ځمکه یا ځنګلونه د اور د رامنځته کېدو نه دوی د منځه لاړ دي. او د دې ترڅنګ بیا په 14مه پیړۍ کې وروستی د اور هغه مصنوعي اور ورته وایو چې دا هغه چې پیښ شو، دا د کیمیاوي موادو او د اور لګیت یا کومه لرګی چې د هغه د یو ځای کول نه د اور هغه مصنوعي تولید رامنځته شو. عموما اورونو اړوند تاریخچې اړوند تاسو خبرې وکړې او په د اور لګېدنې یا په عموم کې اور عوامل څه کېدای شي؟ اور 15 ډوله عوامل لري، یا داسې وایو چې د اور رامنځته کېدو علتونه چې دي 15 ډوله دي. یعنی هغه سببونه چې اور کړای شي رامنځته کې 15 دي. جامد او وچ شیان دي چې دا بیا وروسته موږ تشریح کوو. مایع یا د سون توکي دي او برېښنایي توکي دي. کیمیاوي مواد د دې ترڅنګ پخلنځي شیان دي. دغه 15 جسمونه چې دي دا کړای شي چې اور ته زمینه برابره کړي او اور رامنځته کړي. نو که تاسو وغواړئ زه یو بیا په نوبت سره درته تشریح کوم. په هر صورت اور چې دا په عموم کې 15 ډوله عوامل لري یا سببونه لري چې رامنځته شي. درمان صاحب، تاسو ته راځو. تاسو هم راته ووایئ چې عموما انسان د اور څخه په کومو برخو کې ډېره ګټه اخلي، یا مثلا کومې هغه برخې دي چې انسانان ترې ګټه اخلي او له اور څخه، او بیا اور چې کله بلیږي او هغې وروسته باید تدابیر څه وي چې مثلا که موږ اور بلوو څه باید وکړو؟ ډیره مننه، خوشحاله اوسېږئ. لومړی که تاسو یادونه وکړه چې د اور څخه موږ د پخلنځیو او همداشان د ژوند ځینې اړتیاوې چې هغه پخلنځي دي، د اوبو ګرمول دي، نور دي که نه، د دغه په برخه کې موږ یا په نورو بټیو کې د سون بټیو کې چې موږ هغه ښه بېلګه یو د خښتو بټۍ هم ښودلی شو، هغه که د اور څخه استفاده کېږي. خو دلته یوه اساسي ستونزه هم دغه ده چې زیاتره وخت بې احتیاطي د دې لامل کېږي چې د اور له امله موږ د مالی زیان ترڅنګ ځاني زیان هم لرو، چې هر کال په خوست کې همدغه پیښې زیاتره کسان شهیدان وي. ځکه تقریبا له نن شاوخوا 4-5 میاشتې وړاندې خوست کې د اور وژنې مدیریت له لوري تقریبا سلګونه د اور پیښې مهار شوي وي
چې تر نیم میلیارډ پورې افغانیو د دغه د وروژنې د پانګونې مخنیوی کړی و چې دغه پانګه دوی ژغورلې وه. خو د دې ترڅنګ بیا په زیاتره ځایونو کې کله چې اور لګېږي د هغې سیمې ته هغه په وخت تګ چې هلته موږ ځان ورسوو ته بند یو ستونزه پیدا کوي. نو ممکن له اور څخه بیا موږ په ډېرو ځایونو کې برخه اخیستلی شو، د ژمي په موسم کې، د اوړي په موسم کې، د یعنې ژوند نیمه اړتیاوې موږ د اور په وسیله موږ پوره کولی شو. ځکه که چېرته اور نه وي موږ اوبه نشو ګرمولی، که چېرته اور نه وي موږ ډوډۍ نشو ګرمولی، که چېرته اور نه وي موږ په پخلنځي کې له هغې استفاده نشو کولی، که چېرته اور نه وي موږ د خښتو بټۍ نشو کولی، که چېرته اور نه وي ځینې سالاګانې دي که نه په نړۍ کې هغه موږ نشو رامنځته کولی. ښه، ډېره مننه. تاسو خپلو خبرو کې دغه د اطفایې مدیریت ته اشاره وکړه چې هغې شاوخوا نیم میلیارډ افغانۍ پانګه د خلکو ژغورلې ده او په دې برخه کې چټک اقدامات کړي او سلګونه د اور پیښې چې د رامنځته کېدو وروسته سمدستي ډول مهار کړي دي. په عموم کې ولسونه څه کولی شي؟ مثلا کله چې اور رامنځته کېږي یا یو ځای کې داسې ډول پیښه رامنځته کېږي چې هلته اور لګېږي، ولسونو ته څه کول پکار دی؟ ځکه اطفایې مدیریت کارمندان خو ډېر زر هغه ساحې ته ځان رسول غواړي. کله چې په لارو کې رش وي، ستونزې، بیا ولسونه باید څه وکړي؟ بله، له دې وړاندې هر کال د خوست امنیه قومندانۍ اړوند د اوروژنې مدیریت رسنیو ته خبرتیا ورکوي چې تاسو د ژمي پر نږدې کېدو سره د اوبلنو ګازونو او د پټرول، ډیزل، خاورو تیل، د سګرټ څکولو، د ګوګرد یا ډبلي څخه تاسو باید سالمه ګټه پورته کړئ. رښتیا ده، کله چې په یو سیمه کې اور لګېږي، هغې سیمې ته که چېرته اطفایه یا د اوروژنې ډله هلته رسېږي لږ وخت نیسي، خو د هغې کور ولته باید دغه دی کله چې په یو پخلنځي کې اور لګېږي لومړی باید دوی خپل ماشومان خوندي ځای ته انتقال کړي، یو مسله دغه ده. او دوهم باید دوی د کلیوالو څخه مرسته وغواړي. کله چې مرسته وغوښتل دلته د اوبو په وسیله، د ځینو پاړونو په واسطه، پاړونه یې ورته وایي، څوک ورته کمپلې دي، بله کمپله، د هغې په وسیله دوی کولی شي چې هغه د اور لومړني بله شدت مخه ونیسي، له هغې وروسته اطفایه رسېږي. خو تر ټولو مهم هم دغه ده چې دوی باید له دې مخکې د پخلنځي یا د زرزمینۍ او یا نور نږدې شاوخوا اوبلن نفتي شغلوار مواد لکه پټرول، ډیزل، خاورو تیل، د سون اوبلن ګاز او نور مواد ذخیره نه کړي. له دې کار څخه دوی ډډه وکړي. او د دې ترڅنګ د سګرټ څکولو یا د ګوګر، د ډبلي یا د روښانولو څخه د نفتي موادو او ګاز د پلورلو په ځایونو کې همدارنګه په تخنیکي ورکشاپونو، تولیدي کارخونو او فابریکو کې پورته عمل څخه جدا دوی مخنیوی وکړي. هغه ځایونه چې هلته پټرول پمپونه وي یا ورکشاپونه وي یا تولیدي کارخونې یا فابریکې وي، هلته باید دوی د سګرټو یا د ګوګرد د استعمال څخه دوی جدا منع وکړي. همدارنګه که چېرته په یوه ځای کې بیا د اور هلته په یو کورنۍ کې یا په یو سیمه کې یا په یو مارکیټ کې یا په یو اپارتمان کې اور لګېږي، نو د اوروژنې امریت یا مدیریت په زیاتره ځایونو کې دوی خپلې شمارې لګولي دي، خپل هغه د خپل بینورونه لګولي دي. دوی کولی شي هر کس دا مکلف دی چې د ښاروالۍ، د اطفایې، د امنیه قومندانۍ، د استخباراتو ریاست دغه شمېره دوی د ځان سره وساتي. ځکه که په امنیتي برخه کې دوی ته پیښه پېښېږي او ستونزه پېښېږي، دوی باید د امنیتي ارګانونو سره په جریان کې شي. او که چېرته بیا د اور یوه پیښه رامنځته کېږي، دوی سره باید د اطفایې د مدیریت شمېره وي څو هغې ته دوی پر وخت زنګ کړي او دوی ته پر وخت ځان رسولی وي. ډېره زیاته مننه. درنو اورېدونکو، تاسو ته یادونه کوو چې د ژمن شننې خپرونه ده چې د یونسکو په مالي لګښت تاسو ته وړاندې کېږي. په خپرونه کې سره دوه قدرمن میلمانه، ټولنیز فعال او خبریال شیرین محمد درمان او د ترڅنګ د ځمکې پېژندنې کارپوه ښاغلی طیب شاه برلاس راسره دي. دا دواړه به موږ ته د اوروژنې اړوند برخو نه خبرې کوي. برلاس صاحب، کله چې اور لګېږي په یوه سیمه کې عموما ولسونو ته کومې البته کوم تدابیر پکار دي مثلا چې ونیسي، او د دې ترڅنګ ولسونه باید څه وکړي؟ هغه عموما کله چې په لار باندې اطفایه ځي او رش وي، په دې برخه کې باید ولسونه څه وکړي؟ لومړی خو دا چې څوک د اور قرباني شوي وي یا مثلا هلته اور رامنځته شوی وي، د هغې یو څو موږ نکتې رااخلو. هغې نه وروسته بیا مثلا کوم اطفایي چې په ساحه کې ځي د هغې دپاره نوبت ورکړل شي. تاسو خبره لومړی سوځېدلی شخص که چیرې په اور کې څوک سوځېدلی
نو دغه سوځېدلی انسان چې دا کوم د بدن کوم ټپونه یې هغه 15 دقیقو نه تر 20 دقیقو پورې د په سړو اوبو کې واچوي تر څو ټپونه که مثلا سطحي و هغه زر ته بیرته ورغول شي او که چیرې ټپونه یې ژور وو نو نږدې روغتیایي کلینیک ته د مراجعه وکړي. دوهمه سوځېدلې برخې څخه د کالي چې د انسان له بدن څخه هغه د ترې پرې شي هغه د ترې ایسته شي او په آزاده هوا کې د پرېږدي. که په کور کې دوی پنسومان ولري یا کوم روغتیایي مرستې هغه لومړنۍ مرستې ولري هغې نه د استفاده وکړي او د درد پرسټامول یا ایبوفرومین یو ډول ټابلیټونه دي یا مثلا دواګان دي هغه دې ورکړي. د دې ترڅنګ که چیرې مثلا هغه سوځېدلې برخه چې ده هغه د لمر د وړانګو نه وساتي. انټیبیوټیک درمل که په کور کې لري ممکن هغې نه استفاده وکړي او د دې ترڅنګ د امکان تر حده د الویرا بوټي له اوبو نه ګټه واخلي او ژوبل شوی ځای باندې مثلا که ګبین واچوي ښه به دا وي چې هغه ځای باندې بیا بکتریاوې نه کیني هغې نه خوندي وي. همدارنګه مثلا که دوی ممکن و کور کې امکانات ولري د لیمو اوبه د جوس او داسې ویټامین ای پر غوړیو باندې هغه سوځېدلی جسم چې هغه وجود برخه ده هغه غوړه کړي او که چیرې په بدن کې کلي مثلا کلي په غاړه وي ور واخلي نو هڅه دې وکړي چې په خاوره کې د ځان پریوزي هغه تر څو چې دی مثلا په خاوره کې ننځي یا مثلا خاوره په ځان واچي هغه اور به د ده نه مړ شي. او د دې ترڅنګ مثلا کله چې تاسو چې یادونه وکړه دویم پوښتنه دا وه چې که چیرې مثلا اور په ساحه کې د اور پیښه رامنځته شي او اطفایي به غځي موټرې ځي نو په دې وخت کې بیا ترافیکیز د حمام دوی عاجل باید صحیح ته ځان ورسوي. نو خلکو ته ولسونو ته دا پکار ده چې اطفایي موټرې هر ځای ځي دوی حتما یوې پیښې ته ځان رسوي. دغه پیښه ممکن داسې فرض کړئ تاسو کلیوال واوسئ تاسو د کورنۍ غړی واوسئ نو همدې ډول داسې یو احساس ورکړئ چې مثلا دا د یو هیوادوال ژوند ژغوري. نو اړینه ده چې دوی ته په ښار کې ترافیکیز د هم رامنځته نه شي دوی ته موقع ورکړل شي تر څو چې په عاجله توګه صحیح ته ځان ورسوي او مسته شوی اور مهار او کنټرول کړي. ډېره زیاته مننه برلاس صاحب. درنو اورېدونکو کله هم چې په کومه ساحه کې اور لګېږي لومړی هڅه باید تاسو دا وکړئ چې د اطفایي مدیریت ته زنګ وکړئ هغه کارمندان چې تاسو ته راځي او تاسو به البته ستاسو اور به مهاروي او د دې ترڅنګ کله هم هغه ولسونه چې په ترافیکي ازدحام یې جوړ کړی وي هغوی باید یو څنګ ته شي یو څنګ ته ودرېږي. په دوه حالاتو کې زموږ خلک باید ډېر پام وکړي. یو د هغه برخه ده د امبولانسونو برخه ده چې کله امبولانسونه اران کوي تاسو پر وخت ورکړئ چې هغوی تیر شي او بل کله هم چې د اطفایي موټر تاسو ګورئ هغې ته وخت ورکړئ چې تیر شي. نو ژمن شننه ده د یونسکو په مالي لګښت وړاندې کېږي. پوښتنه درمان صاحب تاسو څخه کوو چې که څه هم په کور یا چاپېریال کې اور لګېږي موږ باید څه وکړو او د دې ترڅنګ د اور موندنو انسان د ژوند په کومو پرمختګ کې څه رول لري مثلا هغه کوم رول دی چې د انسان په ژوند کې اور لري او د دې ترڅنګ که کله زموږ په چاپېریال کې اور لګېږي باید څه وکړو. لومړی که د اور په ارزښت خبرې وکړو زیاتره فابریکې چې دي هغه که چیرته اور نه وي تودوخه نه وي هغه فابریکې په نشته حسابېږي هغه به فلج وي. لکه ښه مثال د اوسپنې کولو فابریکې او ښه مثال د بسکټو د نورو هغه فابریکې چې په افغانستان کې اوس روانې دي دغه د برق ترڅنګ اور هم ورته اړتیا لري اور ته او یا د ژاوله فابریکې شي نور هغه څه چې دوی عموما فابریکې یاد کړو هغه نو په اقتصادي برخه کې ډېر مؤثر تمام دي خو چې په معیاري ډول په قانوني ډول او ترڅنګ په اصولي ډول دغه د اور استعمال وشي او ترڅنګ که چیرته بیا په وسیمه کې اور لګېږي چاپېریال ته هم د نیالګي له منځه وړي هم د هوا ککړتیا سره مخ کېږي هم سیمه د سیمې ښکلا له منځه وړي هم طبیعي پیښو طبیعي آفتونو ته چې برلاس په ده باندې خبرې وکړي ځکه د جیولوجي برخه دی خپل متخصص دی او د سیلابونو د راوتو اټکل به زیات وي د سیلابونو راوتلو ته به زمینه برابروي ځکه په کومه سیمه کې چې ځنګل نه وي د هغې سیمې آب و هوا د نورو سیمو نه ګرمه وي خرابه وي په هغه سیمه کې د اوبو نشتون زیات وي په هغه سیمه کې د هوا ککړتیا زیاته وي په هغه سیمو کې د بارانونو یا د سیلابونو د راوتلو امکان زیات وي
نو د اور د لګېدو سره د یوې ټولنې سمسورتیا، ښکلا او ټولنیز ژوند ته ډېر ضرر پېښولی شي. نو عموم کې اور یوازې د اورلګید نه یا د اوبلن ګازونو نه منځته نه راځي، بلکې اورلګېدنه هغه پېښې چې د برق د شارتۍ څخه هم منځته راځي. کله چې موږ خپل دکان یا مارکیټ یا نور په مارکیټ کې لاینونه یا کیبلونه یا اتومات فیوزونه او ساکټونه زاړه شوي وي، په فني مسلکي توګه باید بدل شي، نوي کړی شي. په خپل سر باید هغه وسایل ترمیم نه کړي. د یو که چېرته زموږ تاسو په یو دکان کې یا په یو دفتر کې یا په یو کور کې د برق لاین یا شرطي وکړي، موږ تاسو باید هغه برق قطع کړو تر څو دغه شرطي د اور سبب نشي. او که چېرته په یو ځای کې یا په یو کور کې یا په یو اپارتمان کې یا په یو مارکیټ کې یا په یو دکان کې د برق لاینونه هغلته راوتلي وي یا د خپل ځای نه یا ښکاري، نو تاسو لومړی پورته شئ، اورېدونکي هغه کولی شي چې دوی لومړی دغه برق عمومي برق قطع کړي، له هغې وروسته بیا مسلکي کس راولي او هغه لاینونه څه ډول کړي، هغه پرې جوړ کړي. نو که چېرته د دغه ډول موږ تاسو د دغه سره یا د برقي شیانو سره یا د اوبلنو موادو سره موږ تاسو احتیاط کړی وي، هم به مو ټولنه ژغورلی وي، هم به مو طبیعت ژغورلی وي، هم به مو ښکلا ژغورلی وي، هم به مو د انسان وژنه ژغورلی وي، هم به مو اقتصادي برخه ژغورلی وي. ډېره مننه. تاسو په خپلو خبرو کې د برېښنا اړوند شرطۍ له امله د اور پېښېدو برخې ته اشاره وکړه. عموما په ښارونو کې تر ډېره دغه پېښې چې رامنځته کېږي همدغه د برق شرطۍ له امله رامنځته کېږي. څه کول پکار دی دې برخه کې؟ موږ باید څنګه دغه تارونه تیر کړو او کومو برخو کې باید کار وشي چې تر څو د اور اخیستنې یا عموما د اور رامنځته کېدنې مخنیوی مو کړی؟ بله، که موږ د خوست ښار ته لاړ شو، طبعا د خوست ښار کې په ډېر غیر معیاري توګه یا په غیر معیاري ډول د اپارتمانونو ته، استوګنیزو کورونو ته، دکانونو ته د برق لاینونه یا مزې تېر شوي دي، چې ما وړاندې یادونه وکړه چې د اور لامل فقط اوبلن غاز پېټرول نشي کېدای، د هغې تر څنګ د برق شرطي هم لوی لامل د اور په برخه کې دوی رامنځته کولی شي. چې ښه بېلګه تېر کال دغه د افغان پلازا کې یو دکانونه ته چې د برق د شرطۍ له امله رامنځته شوي، چې هغه کې دکاندارانو ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسېدو. نو دکاندارانو ته یا د مارکیټ مالک ته هغه څوک چې دلته وداني جوړوي یا نوي استوګنیز اپارتمانونه جوړوي، هغې نه مو غوښتنه دا ده هغه باید خپل ټول لاینونه، هغه لاینونه چې په داخل د مارکیټ کې دوی ځای پر ځای کوي یا تېروي، هغه باید د هغه لاندې تېر شي، د دیوال لاندې تېر شي، څو د هغه مخه نیول شوي وي، د شرطۍ مخه نیول شوي وي، د برق او د اور مخه نیول شوي وي. که چېرته موږ تاسو د باندې ځینې لاینونه تېروو، طبعا دلته د باد او باران له امله دغه شرطي کوي، نو د شرطي د دې لامل ګرځي چې په ښار کې په دکانونو کې د اور لامل ګرځي او طبعا او پانګوالو ته، هټیوالو ته مالي او ځاني زیانونه دواړه اړوي. ډېره زیاته مننه درمان صاحب. بیا اورېدونکو ته یادونه کوو چې ژمن شننې خپرونه ده د یونسکو په ملي لګښت تاسو ته وړاندې کېږي. یونسکو نه مننه چې دغه ډول ګټورې برنامې خلکو ته وړاندې کوي. برلاس صاحب، که راشو تاسو ته د اور اخیستو چې کوم عوامل دی، که دې هم راته په پوره ډول وضاحت ورکړل شو. دې تر څنګ تشپشان چې ورته وایي هغه اور څنګه رامنځته کېږي؟ هغه هم اور کېدای شي که یوازې هغه په غریزو ساحو کې رامنځته کېږي؟ سمه ده. موږ مخکې د اور ډولونه وویل او بلکې عوامل مو د اور رامنځته کول وویل، چې هغه جامد او وچ شیانو، مایع سون توکي وو، برېښنایي توکي وو، کیمیاوي مواد او پخلنځي وو. لومړی به دغه د وچ یا جامد شیان چې دي موږ تاسو زیاتره سروکار یا په اطرافي سیمو کې یا په ولسوالیو کې دغه پیښې چې وي ډېر رامنځته کېږي. مثال زه یو مثال وایم، تقریبا څو کاله وړاندې په د خوست په لرګیو منډیو کې یو نفر د بخارۍ ایرې په ډیران اچولې وي، چې همدغه ایرو کې د اور کوچنۍ سکروټې شاملې وي. دغه سکروټې د ورځې په جریان کې تیز بدونه وو، د څپه چې کله د تیزو بدونو خوست مرکز ته داخله شوه، د باد په واسطه سکروټې له ایرو سره څخه جلا شي او د لرګیو منډۍ خواته ورغلي او په نتیجه کې په لو یا پیمانه باندې د اور اخیستو پیښه موږ تاسو ولده چې ثبت شوه. او د دې ترڅنګ په زیاتره کلیوالي سیمو کې موږ که څومره مثلا هغه داسې تجربې هم لرو چې دوی د خاشاکو،
د موږ په کلیوالي ژبه مثلا پروړي ورته وایي، همدغسې یا نوره وچ لرګي چې هغه دوی مثلا ورونه بل کړي وي، هغه اور یې مړ کړی نه وي، دویم ځل اطمینان نه اخیستی، سکروټ یې پرېښي، هغې نه ممکن ځینې ولسوالیو کې داسې د پیښې شهیدان واوسو چې دغه د جامدو وچ شیانو د په ترڅ کې اور اخیستنه رامنځته کړي. دویمه چې وه مایع یا سون توکي وو، دغه د موږ مثلا یو د پټرول او ډیزل هغه بنزین ګاز د ډبرو سکرو دغه ټول چې دي دا په د مایع توکي په جمله کې راځي. د دې ترڅنګ که په سون توکي کې موږ وایو مثلا څه وخت مخکې موږ د رسنۍ نه واورېدل چې د بغلان په کارکر د ډبرو سکرو پر کارکر معدن کې اور اخیستنه رامنځته شي، ځکه دغه هلته د ډبرو په سکرو کې میتان غاز ډېري. میتان ته په انګلیسي کې فایر ډمپ وایي، یعنې اور ته زمینه مسیدول یا مثلا اور ته لمن وهل په معنا ده. نو کله چې دوی چکوش مثلا د ډبرو سکرو سره لګېږي، نو په نتیجه کې هغه یو ډول د اور سپرغۍ غورځوي. دغه سپرغۍ په نتیجه کې هلته چې میتان موجود وي، میتان انفلاک یا چاودنه کوي، اور رامنځته کېږي. او د دې ترڅنګ موږ تاسو دا څو کله وړاندې بسرخه د شمال خواته که تاسو متوجه وئ، یو د پټرول د کونو عملته مشوم ګیس بلاو یا مثلا تیلی وهو، هغې په نتیجه کې بیا اور چاودنه رامنځته شي او شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ خلکو ته تاوان ورسوو. او د دې ترڅنګ موږ مثلا په برېښنایي توکي کې همدغسې وایو چې شټۍ رامنځته کېږي. کله چې باران وشي، هغه غوټې چې په برکو کې لینو کې بیا غوټې لمدې شي یا مثلا د شي سره په تماس حالات کې شي، بې احتیاطۍ له امله دا هم رامنځته کېږي. او کیمیاوي توکي کې چې دی هغه ممکن ځینې لابراتوارونو کې تجربې شي. او د تاسو موضوع مطابق مثلا تشفیشان چې دا هغه بیا طبیعي پیښه ده. موږ اور که عموم کې غږیږو، اور چې دا زیاتره چې دا د انسان د بې احتیاطۍ له امله رامنځته کېږي، موږ داسې ورته وایو چې دا د انسان بې احتیاطۍ پیښه ده. او ولې ډبرو سکرو هغه چې دی د آتشفشان چې دا د ځمکې دریمه برخه چې دا لکه لیتوسفیر نه وروسته منطقه ده، بیا هسته ده، دغه په ځینو سیمو کې زیاتره اوس په جاپان کې، په آیسلینډ کې، په روسیا کې وخت نه وخت د اور پیښې رامنځته کېږي. دې ته موږ تشفیشان یا ولکان وایو، یعنی دغه داخل د ځمکې هسته چې دا د ټول د اور نه ډکه ده. دا وخت نه وخت کوم زمینه چې ورته مساعده شي، کومه ځمکه چې پسته وي مثلا هغې ته نږدې وي، یا هلته مثلا د دوی حرارت لوړ وي، ځمکې سطحې ته نږدې وي، هغه درزونه پیدا کوي، کوچنۍ زلزلې هم منځته راوړي. لکه څه وخت مخکې موږ تاسو په روسیه کې پیښه ولیده، یا زلزله وشي، دغه ته زمینه درز پیدا شي چې دغه تشفیشان راوځي. تشفیشان چې دا بیا طبیعي پیښو کې راځي، لکه زلزله، تشفیشان، سیلابونه. زما مقصد هم دا و چې لکه عموما اور کې راځي او اور خو ورته ویلی شو مثلا اور اول نه دې ته طبیعي اورونه وایي. دغه یو مصنوعي اور دی، لکه موږ لومړی تاریخچه کې ویلي چې اور چې دا یو مصنوعي اور هغه ده چې لکه مثلا ته یو تیلی ته اور ور واچوي، دغه تیلی خپله کیمیاوي مواد انسان په واسطه جوړ شوی، دا انساني اور دی یا مصنوعي اور ورته وایي. دا اور ده، خو دې ته بیا موږ طبیعي پدیده وایو، یعنې طبیعي پیښه وایو دې ته. او د انسان د بې احتیاطۍ نه چې کومې پیښې رامنځته کېږي، لکه لومړی کې موږ ویلې 15 پیښې دا ثبت شوي دي د تجربو په اساس چې هغه د انسان د بې احتیاطۍ نه رامنځته شوي دي. ته بیا موږ مصنوعي یا د انسان په واسطه رامنځته کېدونکې پیښې وایو د اور. ډیره زیاته مننه برلاس صاحب، تاسو نه مننه چې موږ سره لا هم د اور اړوند معلومات شریکوئ. درمان صاحب، په عموم کې په ځینو سیمو کې ماشومانو ته دغه د اور وسایل ورکول کېږي چې بیا له هغې څخه ستونزې جوړېږي، او یا عموما زموږ او تاسې په کلیوالي سیمو کې دغه ماشومان موږ او تاسې ټمټې ورته وایو یا مثلا پروړې ورته وایو، یا عموم کې خزلې راټولوي او هغې ته اور اچوي، هغه وروسته بیا په اور بدلیږي او بیا د دې ترڅنګ چې هغه د کورنۍ سامان الات څیزي نورو کورونو ته هم خطر پېښوي. ولې ماشومانو ته دغه اور تیلي ورکول کېږي چې هغوی دې نه استفاده وکړي؟ بله، لومړی خو په زیاتره طرفي سیمو کې برلاسې په معلومات کېږي که څومره اورلګېدنه رامنځته شوې ده د ماشوم د بې احتیاطۍ څخه رامنځته شوې ده، یعنې په 100 کې 15 او 6% کومه د اورلګېدنه چې رامنځته شوې ده دا د ماشوم د بې احتیاطۍ نه رامنځته شوې ده. طبعا دلته ستونزه هم دغه ده چې د کور یو مېرمن په اشپزخانه کې یا اورلګید یا ګوګرد هغه دوی په دغه ډول یو ځای کې ګدي چې هغې ته ماشوم لاسرسی پیدا کولی شي، او دوی په دغه ډول ځای کې یو اورلګید یا سیګرټ لیټر یا ډبلی په دغه یو ځای کې ګدي چې هغه د ماشوم د سترګو ښکاروي. طبعا کله چې ته یو کار کوي، ماشوم هر څه چې دی د مور له غېږې نه، ماشوم د مور له روان نه، له چلن نه، دوی هغه لومړني هغه چې دی هغه د مور، موږ تاسو وایو چې د ماشوم دپاره لومړنی ښوونځی مور دی، هغه د مور نه زده کوي.
مور شاید پوته شي هغه په یو ځای کې د ګاز ته ور ورکي او په ځای کې یا په د لرګیو ته ور ورکي څو پختان وکي څو هغې نه یو څه خواړه برابر کړي. نو ماشوم ته چې کله دغه ورلګید په لاس ورځي دی راپورته کېږي په کور کې یا په دغسې ځای کې چې هغه د خپل فامیل نه د خپل مور پلار نه د سترګو نه پناه وي دوی هلته پورته کېږي اور بلوي چې دغه اور که په هغه ځای کې د اور لمبې خورې نه شوې وړاندې برلا صاحب یادونه کړې وه چې د لرګۍ منډۍ سره د دې انګار یا د اور سکروټې دغه د دې لامل شوی چې تقریبا خلکو ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوو مالي زیان. نو دا چې کله هلته دغه سکروټ یا انګار برابر شي دا انګار طبعا د هوا په یا د باد له طرفه یا د یا په وسیله د کور هغه ځای ته ځي چې هلته یا لرګی وي یا هلته زموږ ته سترپي سیمه کې د جوارو موږ تاسو په ترپي سیمه کې ورته ټنټې وایو یا بوس یا ترڅنګ یې نور دغسې مواد چې هغه د وریجو یا د شولو د څوک ته پروړې وایو که نه نو هغه ډېر زر اور اخلي. هغه موږ تاسو په دغسې یو روښانه ځای کې ایښي وي چې یا مو په دیوال باندې ایښي وي دیوال په سر باندې یا مو دیوال ته جوخت ایښي وي. کله چې دته هغه رسیږي سکروټه یا انګار رسیږي نو هغه اور اخلي. کله چې هغه اور اخلي نو د دغې اور له امله په دغه کور کې نږدې کوټې په کوټو کې که چېرته دغه کوټې ته موږ اوس زیاتره کسان رنګ ورکوي نو هغه رنګ کې پټرول داخلي مکس کېږي یا ګډېږي نو هغه خپله یو اور ته زمینه برابروي. بله هغه اور په کوټه کې طبعا د څملستي توشک وي د توشک کې بیا هلته موږ تاسو ملوچ ورته وایي څو هغه د اور لپاره یعنې هغه اور ډېر زر اخلي. نو د ماشوم تر ټولو لوی لامل چې دی بې احتیاطي هغه لومړی مور کوي او والدین کوي له هغې وروسته بیا ماشوم کوي ځکه دوی په دا ډول ځای کې یو ورلګید ږدي چې هغه د ماشوم په سترګو لګېږي. او کله په کورونو کې زما غوښتنه دغه ده چې په کورونو کې د ګوګرد یا ډبلې د کوچنیانو څخه لرې او پټ وساتئ او د هغوی په لاس باید ور نکړل شي. موږ تاسو یو بله خبر دغه ده کله چې په کوټه دفتر یا دوکان کې د پټرول یا ګازو بوی حس کړو نو ژر تر ژره باید دروازې او کړکۍ خلاصې کړو. د برق سویچ یا ګوګرد یا ډبلی د روښانولو څخه باید ډډه وکړو. یعنې په هر ځای کې که چېرته په یو اطاق کې اوس ژمی دی طبعا بخارۍ لګېږي بخارۍ ته خلک اوبلن ګازونه راوړي یا په اصطلاح پټرول یا ګاز چې هلته لرګي په بل کړي نو که چېرته هلته تاسو پوه شئ چې په کوټه کې یا په یو ځای کې یا په اپارتمان کې د ګازو بوی دی یا د پټرولو بوی دی نو موږ تاسو باید ګوګل ونه لګوو. موږ تاسو باید برق روښنې نه کړو د لاس بجل نه استفاده وکړو څو دروازې کې کړکۍ خلاص کړو. کله چې هغه د ګاز بوی له منځه لاړو هغې نه وروسته بیا موږ تاسو باید ګوګرد یا د برق لیټ بل کړو. ډېره زیاته مننه درمان صاحب. وروستیو پوښتنې په توګه راځو برلا صاحب په ځینو ولسوالیو کې به تاسو لیدلي وي چې ځنګلونو کې وچو بوټو ته اور اچول کېږي او بیا هغه اور په ډېره لوړه اندازه تمامیږي او بیا هغه سیمه کې ځنګل کې اور رامنځته کېږي. موږ ولسوالیو کې اوس هم دغه ستونزې شته چې ځنګلونو ته یا عموم کې غرونو کې اور اچول کېږي. دغه برخه کې مسؤلیت څه دی او څه باید وکړو؟ وروستۍ پوښتنې په توګه موږ تقریبا د نن 4 کاله وړاندې په کوزه پښتونخوا کورم ایجنسي کې هلته همدغسې یو پیښه ثبت شوې وه. یو هلته دغه سیمې اوسېدونکی و دی به مال به غره ته بیا موږ تاسو دغه پسرلي نه مخکې غرونه چې دا کوم وښه چې وچې دي ته اور واچوي تر څو په پسرلي کې تازه هغه وښه راوشي. نو دوی همدغسې کړي بیا دغه اور پراخېدو د کورم ایجنسۍ تر موږ سرحده پورې هغه فرضي کرښې پورې دغه اور پراختیا پیدا کړه تر دې چې په دې کې مثلا اطفایه هم ونه کولی شول چې دغه اور کنټرول کړي. قومي خلک راغلل څومره چې دوی مثلا هغه هڅې وکړي 3-4 ورځې میلیونه افغانۍ او ډالرو په اندازه سیمې ته هغه ورسېدو مالي زیان ورسېدو. او دغه یو پیښه هلته نه بل ته موږ تاسو په خوست کې هم لرو که پام دی دغه د نن 6 کاله وړاندې موږ تاسو په سپیره فکر کوم سپیره کې و داسې پیښه رامنځته شوې وه چې کوم شپون و هغه اور یې بلاوه چې مثلا بوټي یې سول هغه بوټي بیا ورو ادامه پیدا کړل د کوم ځنګل کې اور رامنځته شوی و. نو په عموم کې دغې خلکو ته چې دوی مثلا دغسې فکر کوي چې موږ که دا وښه وسوځو نوي تازه به وشي سیده طبعا خو که هغه سیمې چې ځنګلخیزې سیمې هلته ځنګل یې دغه کار ممنوع ده. مربوطه ادارې د دې ممنوعیت وکړي هلته د عامه پوهاوی وکړي خلکو د دې په اړه سپارښتنې وکړي او صحیح ته دې لاړ شي دغه مسایل دوی ته وړاندې کړي چې مقصد هغه د ګټې نه توان ډېر دی. ډېره زیاته مننه تاسو دواړو نه چې خپرونه کې راغلی. درنو اورېدونکو
د ژمن شننې خپرونه وه چې دا ځل مو دغه موضوع اور یا عموما د ورونو پورې کېدو ته ځانګړې کړې وه. په دې خپرونه کې را سره د 2 تکړه کسان چې ټولنیز فعال او خبریال شیرین محمد درمان او د ترڅنګ ځمکپوه طیب شاه برلاسو دغه خپرونه تاسو ته د یونسکو په مالي لګښت وړاندې کړه. تر بلې داسې ژمن شننې چې زه رحیم عادل ستاسو کوربتوب ته راځم. تر بیا ښې چارې. مننه، خیر اوسئ.